عاجل خبر طالبانو د ملي بیرغ په هکله مهم وضاحت ورکړ. د طالبانو له لوري د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورولو وروسته د ملي بیرغ مسله یوه حساسه مسله ده. طالبانو د راتګ وروسته که څه هم حکومتي چارواکو په خپلو غونډو کې سپین بیرغ استفاده کوه، مګر ځای ځای ورسره ملي بیرغ هم لیدل کېده. اوس تازه تېره ورځ د طالبانو د مشر په نامه یو فرمان خپور شو چې پکې د حکومتي چارواکو غوښتل شوي و چې په رسمي ادارو او غونډو کې صرف د طالبانو سپین بیرغ وکاروي. خو د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمي بیا په جالب ډول نن رسنیو ته ویلي دي چې د خپل مشر د مکتوب په هکله یې تحقیقات روان کړي دي چې آیا دا مکتوب یا فرمان واقعي دی او که نه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي بیرغ د 100 کلونو زیات تاریخ لري او د هیواد ډېری وګړي غواړي چې دا بیرغ د نوي حکومت د بیرغ په توګه پاتې شي. که څه هم د طالبانو ویاند وړاندې ویلي و چې د ملي بیرغ سره ستونزه نه لري، خو سرتیري یې د ملي بیرغ سره حساسیت ښیي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا طالب فعالین او ان ځینې چارواکي خپل بیرغ اسلامي بولي او که څوک درې رنګه بیرغ وغواړي هغه د اسلام دښمنان بولي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.